د کهانۍ په شروعات کې مونږ الکسینو چې په سویمینګ پول کې لامبي، خو د بدقسمتۍ د لاسه دله په لامبلو په ټیم کې خوب ورشي او په ایرمیټس لپاسه اوده شي. د دې نه بعد د سویمینګ پول مالک سویمینګ پول د اوبو نه خالي کول غواړي. دی د بغیر د کتو نه د ماشین چالو کړي او د دې ځای نه لاړ شي او بیا اوبه په تشېدو شي. الکس ته د دې په باره کې څه پته ونه لګي ځکه چې دی اوده وي او اوبه ډېرې ښکته لاړې شي. د دې نه بعد د الکس ګرلفرینډ راشي، د دې نوم لایبه وي. د لایبې په ذهن کې یو آیډیا راشي، دا غواړي چې د الکس لپاسه سویمینګ پول ته ټوپ کړي. الکس ډېر بېغمه اوده وي او د پول لپاسه یې خپل سپی تړلی. د سپي په غپا باندې الکس راپاسي او ناڅاپه یې نظر په لایبې باندې ولګي او د ټوپ کولو نه یې منع کړي. کله چې لایبه د الکس آواز واوري نو لایبه ایسارېدل غواړي. د دې سپیډ ډیر تیز او د دې د لاسه د خپل وجود قابو نه کړي او د دې سر په تخته ولګي او ښکته سویمینګ پول ته ارتاوه شي. الکس په منډه د دې خواته راشي او ایرمیټریس ته یې وخیژي. د دې ځای نه د دوی د زندګي مشکلاتونه شروع شي. بیا الکس د بره ختلو ډیر کوشش کوي خو بره نشي ختې ځکه چې اوبه ډېرې ښکته تلي. دی مسلسل کوشش کوي او هر پیله دې ناکامه کیږي. بیا الکس یو تیز ټوپ ووهي، د ده لاس یو وړوکي ځای ته ورورسي چې هلته صرف د ده نوکونه نښتي. د دې په ذریعه دې بره ختل غواړي. د ده یو نوک دومره زور واخلي چې نوک یې ودانګي. د ده ګوته ډیر درد وکړي. دې زر خپل د کپړو نه یو چړلی راوباسي او خپله ګوته پې وتړي. بیا دې د ایرمیټریس په ذریعه بره ختل غواړي او بیا دې خپلې کپړې وباسي چې د ده وزن کم شي. خو بیا هم ایرمیټریس د ده وزن نشي برداشت کولی او الکس بیا سویمینګ پول ته ارتاو شي. اوبه ورو ورو په کمیدو وي خو الکس بیا هم هار نه مني او په یوه رسۍ باندې خپلې چشمې وتړي او خپل موبایل پرې راغستل غواړي. خو د چشمو په ذریعه موبایل راغستل ممکنه نه وي. دی بار بار د موبایل د راغستلو کوشش کوي چې څوک خپل د مدد دپاره خبر کړي. بیا ناڅاپه د ده په موبایل باندې فون راشي او دی ډیر خوشحاله شي. موبایل د وایبریشن په ذریعه کنارې ته راشي. الکس د ښکته نه موبایل ته ګوري او د دې په امید یې چې موبایل ښکته ارتاو شي او دی ونیسي. خو ده ته دا پته نه وي چې نن د ده د ژوند بدقسمته ورځ ده. بیا د الکس سپی غپا شروع کی او د سپي خپه وخویږي او لاندې سویمینګ پول ته ارتاو شي او زوړن پاتې شي ځکه چې دی تړلی شوی. الکس چې دا ویني د سپي طرف ته منډه کی او سپي له دیکه ورکړي او بره یې وخیژي. بیا چې الکس موبایل ته وګوري نو موبایل سویمینګ پول ته ارتاو شي. الکس ډیر زیات خپه شي خو لږ ساعت بعد ورته دا احساس وشي چې د موبایل اوبو ته د غورځېدو آواز ده وانه اورېد. نو کله چې دی شاته وګوري موبایل د چارج نه زوړن شوی او موبایل اوبو ته لا غورځېدلی نه وي. الکس ډیر خوشحاله شي او په تیزۍ سره موبایل خواله راشي خو موبایل اوس هم د ده نه ډیر لري. خو دی یو تیز ټوپ ووهي او موبایل ته یې لاس ورسي خو موبایل اوبو ته غوځار شي او د دې د وجې نه موبایل کار پرېږدي. د دې د لاسه الکس ډیر خفه شي او اوبه هم په کمیدو وي. الکس د کپړو په ذریعه منهول بندول غواړي چې اوبه نورې لاړې نشي. خو په دې کې ډلیوري والا یو کس راشي نو الکس د ده آواز واوري خو الکس غواړي چې بره راوخیږي او د ډلیوري والا کس نه مدد وغواړي. خو د بدقسمتۍ د لاسه د ده د پین چینج د وسپنې په جال کې ونښلي او چغې وهي خو د ده چغې ډلیوري والا نه اوري او ډلیوري والا کس د دې ځای نه لاړ شي. الکس په ډیر مشکله باندې ځان آزاد کړي او بره راوخیږي. د دې نه مخکې چې دی چغه ووهي د موټرسایکل آواز واوري په کم باندې چې ډلیوري والا کس لاړ شي او همدغه شان شپه شي. لایبه بېهوشه وي او د سر نه یې هم اینه روانه وي. په دې کې بیا د الکس سپی په غپا شي. کله چې الکس سپي طرف ته وګوري نو یو غټ مګرمچ د سپي طرف ته روان وي. مګرمچ چې څنګه په سپي حمله کول ولي نو د مګرمچ خپه وخویږي او لاندې سویمینګ پول ته ارتاو شي. خو مګرمچ په دو باندې حمله نه کوي ځکه چې هغه موړي. خو بیا هم الکس ډیر یریدلی او دغه شان شپه تیره شي او سبا له دا ټولې اوبه وچ شوي او د لایبې د سر نه وس هم اینه روانه وي. نو الکس دا فکر کوي چې د دې اینه ونه درېده نو د دې حالت به نور هم خراب شي. په دې ټیم کې د الکس نظر په یو پټۍ باندې ولګي
چې د مګرمچ په خولې کې پرته وي. نو الیکس راپاسي او ورو ورو د مګرمچ طرف ته روان شي. نو څنګه چې الیکس دا پټۍ راغستو ولي نو مګرمچ سترګه کولاو کی. د دې نه مخکې چې مګرمچ په ده باندې حمله وکړي نو دی دا پټۍ راواخلي او لرې لاړ شي. د لایبې د سر نه پټۍ تاو کی او د هغې اینه ودرېږي. د مګرمچ نه یې لرې راکاږي. نو بیا الیکس ګوري چې مګرمچ په منهول باندې سر یخودی دی. الیکس دا سوچ کوي چې کیدی شي د منهول د طرف نه د بهر وتو څه لاره وي. نو دی د مګرمچ د لرې کولو کوشش شروع کی او په پټۍ باندې مګرمچ ولي. خو مګرمچ د دې ځای نه د لرې کېدو نوم نه اخلي او د ډیر کوشش نه بعد بیا الیکس د مګرمچ سترګه وولي او د دې د وجې نه مګرمچ د دې ځای نه لاړ شي. الیکس راشي او منهول کولاو کی او کله چې لاندې وګوري د دې ځای نه د ده د وتو امید هم ختم شي او په چغو شي. خو د ده چغې څوک نه اوري. دی یو ځل بیا د لایبې خواته راشي او د لایبې حالت چې وګوري نو دی د منهول کې د تلو فیصله وکړي. دی دا سوچ کوي چې په دې پیپونې کې به د بهر وتو څه لار پیدا شي. الیکس ښکته کوشي او په کوم ځای کې چې لږه رڼا وي په هغه طرف روان شي. دی یو ځای ته ورسي نو هلته دی یوه رڼا ویني. دی یو جل ته راوخیږي او د دې ځای نه د وتو کوشش کوي. نو بیا دی ګوري چې دې جل ته هم ټاله پرته وي او بل طرف ته مګرمچ په لایبې پسې روان شي. نو د الیکس سپی په غپا شروع کی. الیکس په شیشه کې وګوري چې مګرمچ د لایبې طرف ته روان دی. نو دی زر د لایبې د بچاوالو دپاره بره راوخیږي. څنګه چې مګرمچ په لایبې حمله کول وولي نو الیکس مګرمچ د لکۍ نه ونیسي او ډیر لرې غوځار کی. د شور د وجې نه د لایبې سترګې کولاو شي او په هوش کې راشي. د مګرمچ د یاري د لاسه الیکس لایبه منهول ته کوزه کی او کله چې الیکس هم د نکېدو ولي نو مګرمچ په ده حمله وکړي. خو د مګرمچ د حملې نه مخکې دی ډکنه په ځان باندې کیدي او دغه شانې دا ورځ تېره شي. په سبا له الیکس بره راوخیږي. دی ویني چې یو کنډکټر سیلی دلته راغورځولی دی. الیکس د دې په ذریعه باندې بره ختل غواړي خو د دې دا تیرې نوکي د ده لاسونه ډیر خوږ کی. خو بیا هم دی کوشش کوي چې دی بره وخیږي او کله چې آخري سر ته ورسي نو اچانک دا کنډکټر راوشوکیږي او دی بیا ښکته ارتاو شي او بېهوشه شي. شپه شي او باران راښکې شي. په دې پیپونې کې هم اوبه تلل شروع شي. کم ځای کې چې لایبه پرته وي د منهول په ډکن باندې مګرمچ پروت وي نو د دې د وجې نه لایبه بره نشي راختې. دغه شانې شپه تېره شي او سهار شي. څنګه چې مګرمچ په الیکس باندې حمله کول وولي نو لایبه یې په شیشه کې ویني. دا پیپونه هم د اوبو نه ډک شوي خو دا د ځان پروا نه کوي او د الیکس د راپاسولو دپاره شپیلې ووهي. د شپیلې سره د الیکس سترګې کولاوې شي او څنګه چې مګرمچ په الیکس باندې حمله کوي نو دی یو لرګی د هغه په خوله کې پساو کی. په دې وخت کې د ده سپی هم غپا شروع کی. سپی چې دا هر څه ویني د دو د مدد دپاره سویمینګ پول ته راټوپ کی. خو ده ته دا پته نه وي چې زه یې تړلی یم او دی دغه شانې ځوړند پاتې شي. لږ ساعت بعد د ده د سپي نه ساه وځي. الیکس ډیر زیات خفه شي نو ده له ډیر قهر ورشي او د قهر د وجې نه دی یو غټ لرګی راواخلي او مګرمچ پې مړ کي. الیکس ډیر زیات خفه وي او بیا د ده ذهن ته یو آیډیا راشي. دی خپل سپی ونیسي او د هغې په ذریعه باندې روغ بره وخیږي. نو څنګه چې دی بره راوخیږي نو زر لایبې ته هم لار کولاو کی. خو د اوبو د لاسه لایبه بېهوشه وي. الیکس د لایبې په هوش کې د راوستو کوشش کوي. اخیر هم لایبه په هوش کې راشي. اخیر هم دواړه ځان بچ کی او د دې سره دا کهانی ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.